د انتظار غړی ختم شوی خوش خبری د اناب خان تالانی د شاعری ډومبه کتاب د زیره په نوم باندې مارکیټ ته راورسېدو هم نن د خپل نږدې د کتابونو د دکان نه ترلاسه کړی وای رضا نشو په جرګو او نه په زار زار زړه مې چاودې دی په دغه انتظار زار نصیحت راته د خپل مور رایاد شي چې د زړه نه د چا وانخلې ازار زار چې اصل وي په یوه خبره پوه شي په کم اصل به کوي مضبوط غزار زار ګرانو ملګرو اناب خان تالانی د دې کتاب بیه ایښې ده چې خپل خوا کې چا غریب مسکین سره تر خپله وسه مدد وکړئ وای سودا شورو د برزي قیمت د دغه ښکلي د حسن په بولۍ د مصر ښار لیونی کیږي زما د تالانی د خولې یوه خبره یاد شي جاهل سره باسونو کې هوښیار لیونی کیږي بے وزلولا دعا غول دی سڑے وہ شلو گڈو لسلا دا همسا غول دی سڑے اناب خان تالانی ډیر د کار سړی او ډیر هوښیار سړی وای په دنیا کې د کار خلک ډیر زیات کم دی ما سره د دغه نوي نسل غم دی د جرګو مرکو خلک ترېنه لاړل حق خبره په دې بازو لکه بم دی د اناب خان تالانی د شاعری یو جدا انداز او یو منفرد سوچ دی وای د عشق پریانو لیونی کړو اوتې بوتې وای اوس به په سمه لاره نځي اوس به غر ته خیجي دا چې په نه خبره شر کوي ټوپکې راخلي دغه سړی سپوږمۍ ته نه دی خو جوړ نور ته خیجي مارچیچلې تالانی په نرانو یارانو سر ورکوي خو د مارانو باره کې وایي چې ټک په درله درکړي ماران مه ساته دا د وخت یاران دي یاران مه ساته ټول به درنه تښتي د غیرت په وخت هر وخت په ترخ کې پریان مه ساته پښتانه اکثر یو بل د خپو نه راکاږي نو ځکه خو تالانی وایي چې یو پکې مخکې ځي دا بلې بیا د خپو راکاږي داسې کارونه په کم کلي په کم لور نه کیږي د پښتنو مازغو کې دغه زهر چا واچول څو دې په ډز یا په وجلو د خپل رور نه کیږي اناب خان تالانی چې کله کلی ته په چوټۍ راشي نو د کلي خلک او ادبي ملګري سو چې د لارو کوڅو سپي ورته هم په ټوپونو شي او خوشحال وي وای ما ته رایاده شي په داسې وخت کې ستا خبره اورته دې پریوزم ستا په عشق کې ستا د پاره بزم د تالانی د راتلو زیره که چا وکړو په ما د کوڅې ورله به په منډه بې اختیاره ورځم د دنیا د ټولو نه خوږه او بې لالچه رشته د لور ده وای الله بللې په رحمت نو ځکه لور خوږه ده رسول یې کړی د صفت نو ځکه لور خوږه ده او هره خبره یې پسته د هر یو ګام نرم راولي کور کې برکت نو ځکه لور خوږه ده د پتاسو امرسو خودکشه دماکو نه پاکه شاعري ښکلی کتاب زیره وای د مرګ نه پس به مې اشعار پاتې شي دغه کتاب به مې یادګار پاتې شي دغه کشار به د بل چا د خپو وي ما نه د ګاړ به دغه لار پاتې شي په دیوالونو پورې سر به وهي هسې یوازې به مې یار پاتې شي یریږم نه مرګ په نیټه را درومي یو لیونی به په انګار پاتې شي په ګلونو به بهار وي زه به نه یمه بلبلان به په چغار وي زه به نه یمه د مینې بنجارې او د مینې خوښونکې
وای بیل مینې زړګی نه منم بدن کې لکه پروت چې وي څوک مړی په کفن کې بیل مینې ژوندون څه د ژوندون نه دی بس یو بوت دی لکه سا نه وي په تن کې پوراګان به د ګلونو نه تاویږي تا به ماته انتظار زه به نه یمه ګرانو کتونکو اکثر خلکو ته کتاب ملاو شي خو په المارۍ کې قید کړي ګوري نه دلته تالاني صاحب د کتاب د زړه پر یاد بیانوي چې تاسو لیکلی یم سیالۍ کې نور مې مس پکوئ پروت یما بس په المارۍ کې نور مې مس پکوئ که در سره مې د لوس وخت نه وي نو داسې وکړئ چاته مې ورکړئ په ډالۍ کې نور مې مس پکوئ ټول کتابونه مې کده تمام حرفونه مې کده زنې مخونه سپارا د ثوابۍ د پنځپیر یو ډیر تکړه زلمی شاعر اناب خان تالانی ړومبۍ شعري مجموعه زیره لوستل مه هېروئ وای امن که راغې زه به ډېر خوشحال یم دا به زما په ثوابۍ زیروي یاران به ګوري خو مني به یې نه دا به زما د شاعرۍ زیروي ته یو نشان د عظمت د پنځ پیر غرا ته یې مثال د نن غیرت د پنځ پیر غرا د نیکونو باباګانو د پنځ پیر د سر شملۍ د ظلمو خویندو میندو یو چتا حوصلې پنځ پیر